سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلی. نن د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اسلام آباد اعلی محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر علي وزیر دریم او وروستی ضمانت هم منلی دی او د هغه د خوشي کېدو پرېکړه یې کړې ده. په نننۍ محاکمه کې خپله علي وزیر نه و، خو د هغه وکیل د نوموړي په استازولي په ښاغلي علي وزیر لګول سوي تورونه وننګول. د علي وزیر وکیل عطاالله کونډې رسنیو ته وویل علي وزیر به نن د ورځې تر پایه له موږ سره وي. نوموړي آزاد خبریال الله نور سره په خبرو کې وویل په نننۍ محاکمه کې دوی ټول داسې شواهد محکمې ته وړاندې کړي دي چې په علي وزیر لګول سوي تورونه پکې بې بنسټه ثابت سوي دي. له دې مخکې اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه منلې وه. د علي وزیر وکیل عطاالله کونډې چې نن له محاکمې وروسته یې له خبریالانو سره معلومات شریک کړل، علي وزیر یوه میاشت وړاندې له یو موټرسایکل سره د خپل موټر جنګولو په تور اسلام آباد کې له یو روغتون نه نیولی سوی و، خو وروسته پرې پولیسو دوه نورې دسیسې جوړې کړې وې. له دې مخکې په دوو نورو قضیو کې هم د علي وزیر ضمانت منلی سوی و او نن وروستۍ محاکمه پر یو پوسته په برید کې تورن و چې له کبله یې دی زندان ته لیږلی و. د اګست په 18 یوې بلې محکمې هم د علي وزیر د محاکمې پر مهال د موټر ټکر پیښه کې د هغه ضمانت منلی و، خو له پولیسو سره د شخړې په تور د لاسڅېړنې لپاره اډایله زندان ته لیږدول سوی و. له دې مخکې د مخدره توکو لیږد په تور بله قضیه کې هم د علي وزیر ضمانت منلی سوی و او د محاکمې پر مهال پرې څه نه و ثابت شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دا مشر د اګست په 2 له نیول کېدو وروسته لومړی 15 ورځې د اسلام آباد پولیس ته په ریمانډ ورکول سوی و. علي وزیر داسې مهال یوه میاشت په زندان کې تېره کړه چې غورځنګ یې د پښتنو تاریخي جرګې لپاره وروستی چمتووالی نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په ګډون ګڼو فعالانو د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه کوله او ټینګار یې کاوه چې علي وزیر په بې بنسټه تورونو کې بند دی او شپې ورځې تېروي. علي وزیر له دې وړاندې تېر کال فروری میاشت کې د پاکستاني پولیسو له 2.5 کلن زندانه خوشی سوی و او نن په آخري مقدمه کې هم ضمانت وسو. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.